الله سبحانه وتعالى رسول الله ته وی پیغمبر دا هغه چا سره مکینا چې کوم خلک غافل د آخرت نه. نن موږ تاسو خپل هم غافل یو او موږ دا چا سره کینو هغه ځان غافل یو. مانه تر چا خواته کینو چې ته آخرت را یاد کی ته ځان هم غافل یو هغه خپل هم غافل دی. او قرآن کې الله تعالی وی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الله سبحانه وتعالى خپل باندې وی چې ګوره دا چا سره مکینا چې هغه ته غفلت طرف ته راکاږي. نن که دوه زنانه کینی نو دواړه طرف ته غفلت داسې نشي کېدی چې دا زنانه راولېږي دې بلې ته ووایي چې ته بندګي کې که نه کې د قرآن تلاوت کې که نه کې قیام اللیل کې که نه کې ته فرض منځ ولې نه کې او د یو بل سره آخرت تذکرې وکړي. څنګه به تذکرې وکړي؟ هغه دواړه طرف ته غافل دي. او قرآن کې الله سبحانه وتعالی بل ځای کې دا خبره کوي. الله وایي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. الله دا خلکو په شانتي مکیږي چې دا غوښنه خپل ځانونه هیر شوي دي. مخکې ما تاسو ته ویل دغه خپل ځان هیر شوی دی. اگر که ته خوراکونه سکاکونه کې خو ستا خپل ځان هیر دی. څنګه درنه ځان هیر دی؟ ستا مخې ته قبر دی ستا نه غیر دی پاکي به ته څه کوې؟ ستا مخې ته حشر دی هغه ستا نه هیر دی ته پاکي څه کوې؟ دا ته خپل ځان هیر کړی نه دی. ستا مخې ته پل صراط دی ستا مخې ته د نیکو اعمالو تله او د بدو اعمالو تله پرته ده هغه به تللی کېږي او ستا دا ټول خپل خپلوان به ولاړې ته به څه کوې هلته کې؟ هلته کې تا ته عملنامه پاتې ده ته هسې په غفلت کې ژوند تېرې. ابو ذر غفاري رضی الله عنه او خپل دا خبره کوله ویل ماله ډېر تعجب راځي په یو څو کسانو باندې. یو هغه کس چې دومره وخاندي چې ته په شا باندې واوړي او دې غریب ته پته نشي د مانه به الله خفه یو که خوشحاله به رانه صرف بس خنداګانو باندې ټیم تېروي نور پته ورته نشته دی چې زمانه به الله خفه یو که خوشحاله به رانه. نن زموږ تاسو کله دا سوچ کړی دی چې زمانه به الله تعالی خفه یو که خوشحاله د هغې یوه لنډه نښم دا ده د چا نه چې الله خفه او د چا نه چې الله خوشحاله د هغې نښم شته دی چې کله تا ته د بندګۍ توفیق میلاوېدو ستا نه الله تعالی خوشحاله دی. تا ته د قیام اللیل توفیق میلاوېدو تا ته د قرآن تلاوت توفیق میلاوېدو ستا اخلاق ښایسته کېدل ستا نیک عمل برابرېدل تا فرض منځونه په ښایسته طریقه باندې کول تا ښایسته ښایسته اوږده اوږده منځونه دې کول نو پوه شه ستا نه الله خوشحاله دی او الله تعالی دې ځکه خپل ځان ته ودرئ. او چې کله تا ته د منځونو توفیق نه میلاوېدو د قرآن تلاوت توفیق راته نه میلاوېدو د نیکو اعمالو توفیق راته نه میلاوېدو الله دله خفه دی او لږ وجاړه بیا چې الله ولې ما ته دا توفیق نه میلاوېږي. دا د الله د رضا او د الله د خفګان غټه نښه هر سړی په خپل ځان معلومولی شي. هر سړی دې په خپل ځان معلوم کړي. نارینه هم په خپل ځان تللی شي او زنانه هم په خپل ځان تللی شي په دې باندې چې زمانه به الله خفه وي او که زمانه به الله سبحانه وتعالی خوشحاله وي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی بل ځای کې وایي الله وایي چې کوم خلک هغه په غفلت کې الله وایي دا ګوره اور واله دي. الله والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار. الله وایي دا زما د آیتونو نه غافله دي د قرآن نه غافله دي. او قرآن کې الله سبحانه وتعالی بل ځای کې وایي وره وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. الله وایي زما د دې نښو زما د آیتونو نه الله وایي ډېر خلک څه دي هغه غافله دي. الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبرانو ته دا دعوت ورکوي وای زما ذکر کوي او د غافل نه ما جوړیږي غافل کېږي ما. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. الله د غافلان نه ما جوړیږي. نو چې کوم سړی د دې بندګۍ توفیق ورته نه میلاویږي نو دا غافل دی. ځکه د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو له ګورې بار بار دا دعوت راکوي چې انسانانو غافله کېږئ ما. او چې کله سړي په سر باندې وسیزي او بوجي هغه د هغې نه چرته نه غافله کېږي هغه هغې ته سوچ فکر ورته کوي. زمونږ ستاسو مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمونږ ستاسو امام اعظم هغه په باب د آخرت کې دومره عجیب زندگی تېره کړې ده. عائشه بخپله باندې وی رضی الله عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم کې دومره یره موجود وی دومره عجیب یره و چې کله به باران یا داسې تیزه هوا سیلۍ به راله وی د الله د پیغمبر دا رنګ به تک زیړو بار ته به ورتلو دننه به راتلو بار ته به تلو دننه به راتلو کور ته دا ډېرې د یېرې د وجې نه به داسې حالات تېراتلو په نبي صلی الله